السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو یو غوره بهترین اپلیکیشن در پیژنم چې تاسو کولی شئ چې تاسو په لږ محنت او کوشش وکړئ تاسو په ورځ کې 300 پورې افغانۍ هم ګټلی شئ. هغه هم خپل موبایل ته بیرته تاسو لیږلی شئ. غواړئ بانک ته ولېږئ لیږلی شئ. تاسو غواړئ انلاین خدمات پرې وکړئ هغه هم پرې کولی شئ. په ډېرې اسانۍ سره ډېره اسانه او بهترینه طریقه سره تاسو درښیم. دوستانو ډېر لکه تاسو ته معلوم دی حساب پی اپلیکیشن د څه وخت په فیسبوک کې ډېر زیات ښکته پورته کېږي ډېر مشهور شوی هم دی. نو دوستانو ډېرو کسانو موږ ته دغه په فیسبوک کې پوښتنه هم کولی چې آیا دغه اپلیکیشن حقیقت لري او که نه. نو نن ویډیو کې زه تاسو ته په ثبوت سره درښیم چې بالکل تاسو له انټرنیټ څخه پیسې په دغه اپلیکیشن کې ګټلی شئ او بیا خپل موبایل ته لیږلی شئ. او که تاسو غواړئ بانک ته ولېږئ په افغانستان کې هر یو بانک چې وي تاسو غواړئ هغه ته هم لیږلی شئ. تاسو ته اسانه او په زړه پورې طریقه درښیم. لومړی د دې لپاره په تاسو راشئ حساب پی اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. پلی سټور څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. همدارنګه لاندې ډسکرپشن کې هم لینک شته. تاسو به لینک کلیک وکړئ اټومیټیک به تاسو ته هغه اپلیکیشن راخلاص شي. نو کله چې تاسو حساب پی اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړ نو تاسو به راشئ دغه اپلیکیشن به راخلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ تاسو ته دغه ډول یو صفحه انټرفیس راځي. تاسو به لاندې خانه چیک مارک کړئ او دلته به تاسو د خپل موبایل شماره ولیکئ. زه دلته د خپل موبایل شماره لیکم. کله چې تاسو خپل نمبر ولیکل په ګیټ کوډ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مې دوستانو به دغه اپشن باندې کلیک وکړ لږ شی به انتظار کوو تر څو موږ ته د او ټي پي کوډ اپشن موږ ته راشي. شاید دلته تاسو ته دغه ځای کې یو څه ویریفیکیشن وغواړي. دلته کیپچا اپشن راځي. تاسو ته واځي وخت ګورئ دوستانو دلته او ټي پي کوډ غواړي نو تاسو به همدغه شمارې ته به یو کوډ راشي. دغه د کوډ مونږ ته راغی. تاسو به سمپل راشئ دغه کوډ به تاسو راواخلئ او دلته پې پیسټ کړئ 50 څلور 50 شپږ 4 کله چې تاسو دغه کوډ ورکړه اټومیټیک دغه کوډ اخلي او دغه ویریفای کیږي. دلته تاسو نه ریفل کوډ غواړي دوستانو. ریفل کوډ ډیر ضروري دی. تاسو به زما دغه ریفل کوډ ورکوئ. زه تاسو درښیم چې تاسو خپل ریفل کوډ څنګه جوړولی شئ. زه تاسو ته بیا طریقه په اخره کې درښیم. زه دغه ریفل کوډ به تاسو ورکړئ. نو زما ریفل کوډ چې دی تاسو ډسکرپشن کې هم درښیم او دلته به هم وي. تاسو به دغه ریفل کوډ ورکړئ. کله مو چې دغه ریفل کوډ ورکړ پروسیسډ باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. دغه د دوستانو ریفل کوډ هم وشو. تاسو اکاونټ تر دغه ځای پورې جوړ شو. او اوس به دوستانو تاسو د پورته پروفایل ایډیټ اپشن چې راځي دلته به تاسو کلیک وکړئ. ایمیل ادرس نوم به هم ورته ورکړئ او همدلته به دوستانو تاسو خپل نوم ته خلاص چې ورکړئ. ایمیل ادرس به هم اټکئ او دلته ویریفاید اپشن ښکاري هغه هم تاسو ته درښیم. خو دې څخه به تاسو بیک لاړ شئ. په دغه هوم اپشن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ او ویلیټ اپشن چې کوم راځي دغه په ویلیټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. د پورته درې ټکي راځي پر دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ او دلته تاسو ته راځي چینج پین. تاسو به خپل پاسورډ بدل کړئ. خپل پاسورډ چې کوم دی هغه 3 ځلې 0 دی. دغه خپل پاسورډ دلته به تاسو نوی پاسورډ ورته ولیکئ. زه دلته خپل یو نوی پاسورډ لیکم. کله مو چې پاسورډ ولیکئ کنفرم باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دا دوستانو تاسو پاسورډ په بریا سره چینج شو. اوس به تاسو دوستانو راشئ دلته تاسو نه یو نور کنفرمیشن هم غواړي. دوستانو تاسو په خپل ایډیټ پروفایل اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو د ناٹ ویریفاید اپشن چې کوم ښکاري پر دغه باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. اوس تاسو کولی شئ چې دغه اکاونټ په تذکره همدارنګه الکترونیک تذکره او پاسپورټ سره ویریفای کړئ. تاسو به هر څه لرئ په دې لاندې کې آی ډي کارت تذکره او پاسپورټ. زه خپله تذکره لرم په تذکره باندې کلیک کوم. تاسو به مخکې لاړ شئ. کله چې دوستانو مخکې لاړئ نو دلته به تاسو ته د تذکرې اپشن راشي. کله چې دوستانو تاسو د خپل تذکرې اپشن راواوښت نو دلته به تاسو د کیمرې پرمیشن ورته ورکړئ. زه تاسو ته پاتې طریقه هم درښیم. دوستانو صرف تاسو طریقه درښیم نو به تاسو خپله په دغه باندې کار وکړئ. نو تاسو په خپل تذکره په دغه ډول سره ویریفای کړئ. ګورئ په دې شکل. نو کله چې ویریفای اپشن پرې راشي خو زه دلته نه ویریفای کوم. تاسو خپله تذکره یو صفا ځای باندې کړي چې هغه ځای تیاره نه وي نو دلته تاسو نه ویریفیکیشن غواړئ. کله مو تذکرې سره ویریفای کړ نو وروسته تاسو نه
بالکل تاسو په تصویري سره دغه ویریفای کړئ. کله مو چې ویریفای کړئ وروسته یو عکس درنه غواړي سکرین شاټ. کله چې تاسو مخامخ موبایل مخ ته ونیو تاسو نو سکرین شاټ اخلي. سکرین شاټ په وخت کې باید سر یې بل خوا ته واړوئ. کله چې شنه کرښه ستاسو د مخ څخه تاو شي نو په هغه وخت کې تاسو نو سکرین شاټ اخلي. نو تاسو باید اماده اوسئ، موبایل ځای په ځای ونیسئ، ونه ښوروئ. تاسو نو یو سکرین شاټ اخلي، هغې سره تاسو دغه ویریفای کولی شئ. کله چې تاسو هغه ویریفای کوئ اتومیټیک تاسو ته 100 افغانۍ درکوي او که تاسو زما ریفل کوډ ورکړئ ما ته هم 100 افغانۍ درکوي تاسو ته هم. نو دلته دوستانو تاسو په دغه ریفریش بټن باندې کلیک وکړئ. خپل پین چې کله تاسو ورکړ دوستانو اتومیټیک دغه ریفریش کیږي او تاسو ته 100 افغانۍ ورسره درکوي. خو زما والا ویریفای نه دی. کله چې تاسو دغه ویریفای کوئ په لومړي ویریفیکیشن سره تاسو ته 100 افغانۍ درکوي. نو دوستانو دغه طریقه د ډیره اسانه طریقه ده. نو په دغه طریقې سره تاسو په دغه کې خپل اکاونټ جوړ کړئ. کله مو دوستانو خپل اکاونټ جوړ کړ او تاسو هر ورځ بیا ترې پیسې لګولی شئ. دوستانو تاسو داسې کار وکړئ چې دغه خپل دوستانو او خپل ملګرو ته ورلیږئ. کله چې تاسو دغه خپل دوستانو او ملګرو ته ورولېږئ دوستانو نو تاسو د خپل ریفل کوډ ورته ورکړئ. خپل ریفل کوډ ستاسو شی دوستانو ستاسو خپله شماره ده. کومه شمېرې سره تاسو دغه اکاونټ جوړ کړئ همغه شمېره ستاسو خپل ریپل کوډ دی. نو صرف د صفر نه پرته ستاسو دغه شماره چې دا لومړی صفر به تر لرې کړئ مثال صفر و هغه صفر تر لرې کړئ د پاتې شماره ستاسو ریپل کوډ دی هغه به ورته ورکړئ او په دې سره به ستاسو اکاونټ ریپل کوډ هغه ته ځي. کله چې تاسو ریپل کوډ هغه داخلوي په ریپل کوډ سره تاسو ته هم 100 افغانۍ جمع کېږي. خو باید اکاونټ هغه هم ویریفای کړئ. تاسو پاتې درګئ هغه ته هم ښایي تاسو ته هم 100 افغانۍ جمع کېږي او هغه ته هم. نو دا طریقه دا ډیره اسانه په پوهې طریقه ده او په دې طریقه سره تاسو ته وروسته طریقه درښیم چې څنګه اوس پیسې خپل موبایل ترې لیږلی شو او په دغه اوس تاسو ته هغه ثبوت درښکاره کوم. نو کله چې دوستانو تاسو حساب پی انسټال کړئ نو په د کریډیټ اخیستل اپشن باندې کلیک وکړئ موبایل کریډیټ او دلته به تاسو د پیسو تعداد ولیکئ مثال 50 افغانۍ. تاسو چې نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپله شماره ورته ولیکئ. زه خپله شماره لیکم خپل نمبر به تاسو دلته ولیکئ. کله مو چې ولیکل د بل نیکسټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل پین پاسورډ ورکړئ. کله مو چې خپل پین ولیکل دا دوستانو تاسو پیسې اتومیټیک ستاسو اکاونټ ته راځي. نو لږ انتظار کوو تر څو دغه پیسې مونږ ته راشي. اتومیټیک تاسو ته دوستانو میسیج راځي. دغه د دوستانو مونږ ته میسیج اوس راغی. لږ شیبه انتظار ورته کوو. دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې مونږ ته پیغامونه راغلل چې تاسو پیسې ترلاسه کړئ. دلته تاسو ته دوستانو خپله ښکاري هم په سکرین باندې چې دغه میسیج تاسو پوره حسابي څخه 50 افغانۍ کریډیټ اوس تاسو ته ولیږل شو. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو خپل موبایل ته هره ورځ ترې 50 افغانۍ کریډیټ لیږلی شئ. نو د ورځې 50 څخه زیات فکر کوم نه لیږل کېږي. که تاسو خپل ځان ته لیږئ خپل ملګري ته لیږئ هر چا شمېر ته تاسو ترې 50 افغانۍ د ورځې لیږلی شئ. نو دوستانو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي. که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریکې کړئ. مننه که وختونه مو ښې شېبې ولرئ.